سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په سعودي عربستان کې چې کوم شپږ مسافر په ډیر بې دردۍ سره مړه شوي دي یا شهیدان شوي دي، د دوی د وژلو حقیقت څه، دوی په کومه طریقه باندې وژل شوي، دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو، دا واقعه چې د سعودي عرب په ریاض کې مخې ته راغلې ده. ویل کېږي چې دغه شپږ کسان چې د لوی ردیر سره تعلق ساتي او دوی د مسافرۍ په خاطر د خپل کور د سپورټ په خاطر باندې سعودي عربستان ته تللي وو، کاروبار به یې کولو، پیسې به خپل کور ته رالېږلې، چې دوی په دغه ورځ باندې ټول یو ځای په ګاډي کې ناست وو، چېرته روان وو چې د دوی ګاډي اکسیډنټ کړی دی، جنګېدلی دی او په ډېر بې دردۍ سره دا ټول کسان مړه شوي دي، شهیدان شوي دي. الله تعالی دې د دوی کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. یقینا چې ډېر زیات لوی غم دی، ډېر انتهایي کورنۍ ته تکلیف رسېدلی دی، خو د دوی مړي تر اوسه پورې پاکستان ته نه دي راوړل شوي. داسې هم ویل کېږي چې ځینې پاکستاني جهازونو یا تیارو د دوی د راوړلو نه هم انکار کړی دی، ځکه چې په فری کې هغوی نه راوړي او چې تر څو ورته پیسې ورنکړي. نو د دې لپاره مسافرو خپل پیسې راغونډې کړي دي، د دوی سره د مرستې لپاره هغوی سینه ډبولې ده، ټول ولاړ دي. 500 سلسل او داسې 200 ریالونه هغوی راغونډ کړي دي چې دوی سره مرسته وکړي او د دوی مړي پاکستان ته واستوي، ځکه چې د دوی کورنۍ دوی ته انتظار کوي. درنو دوستانو، ډېره زیاته دردونکې واقعه ده. دا دعا وکړو چې الله تعالی دې هیڅ چاته هم د مسافرۍ مرګ نه ورکوي. الله تعالی دې د دوی کورنیو ته د زړه صبر ورکړي او له نورو داسې حادثاتو نه دې الله پاک ټول مسلمانانو ساتي.